یو کس تپوس کړی و دا چې بنین کې مونځ کیږي که نه کیږي، چې پرتوک دی اچولي او بنین دی اچولي، په دې سره مونځ کیږي که نه کیږي. نو بغیر د عذره داسې کول دا مکروه دي، دې کې کراهت راځي، ځکه چې مونځ یو ډېر زیات اهم عبادت دی. د دې دپاره د آدابو خیال ساتل دا ضروري دي. لکه مخکې چا تپوس ما نه کړو چې بغیر ټوپۍ مونځ کیږي، نو بغیر ټوپۍ خو بېشکه مونځ کیږي، خو د هر یو شي یو خپل آداب وي. لکه اوس تاله چا دعوت درکو، خشته درستخان یې درته واچولو، ستا یې استقبال وکړو، لاسونه دې ووینځل، په حیا عزت کې کېناستې، روټۍ دې وخوړه، بیا په ښه طریقې سره رخصت کې، یو دا آداب دي. یو چا درله دعوت کړی دی او ورشې هلته درله په ګوتۍ کې سالن درکړي، ورته وایي زه په مخه دی ښه. نو دغه شان د مونځ هم آداب دي. مونځ خو یو اهم عبادت دی، نو بنین کې مونځ کول بغیر د عذر دی دا مکروه دي. بل کس تپوس کړی دی چې مونځ ته ودرېږم نو مونځ له خیالات راځي. نو ګوره خیالات په څو قسمه باندې دي. یو غیر اختیاري خیالات دي. غیر اختیاري خیالات که راشي نو هغه الله جل شانه معاف کوي. ته صرف دا نه کوه چې خیال پسې شاته مزه، که تا له یو خیال رالو او ته پیښ شو چې خیال شروع شو زما مونځ ګډوډۍ، ته خیال پسې شاته مزه. که خیال پسې شاته ځې نو دغلته بیا ته ګناهګارېږې. او بل چې دا کم نور قسمه خیالات دي، شهوانی خیالات دي، دې کې بعضې داسې وي، بعضې اختیاري وي، بعضې غیر اختیاري وي. بعضې خیالات انسان په خپله ځان ته خپله راولي، د هغې نه خوند مزه اخلي، نو په دغې کې ګناه ده، دې باندې ته ګناهګارېږې او دغه خیالات تا د ګناه اړخ ته بوځي. داسې قسمه خیالات که راشي نو د دې نه ځان بیا هغه تپوس کړی چې د دې دپاره څه وظیفه نه وظیفه، خو یو خو دا ده چې دا اختیاري دي، ته یې ځان ته مه راوله. بل دا ده چې ته لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم د ورځې 500 پیرې وایې، دې سره به انشاءالله دا خیالات ختم شي. وما علینا الا البلاغ.